بیا لګیا دی الله 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 او څوی فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون. صبر لوی کور، صبر نه لوی شی بل لوی مصیبت در باندې راغی او صبر دیو کو دین لوی مقام. ایوب علیہ السلام په خپل برید کې لګیا دی په زامنې پروام خدای ستا مالو او تا واغست ستا امانت او تا واغست الکه چې زه تا سره ضمانت کې د مودر نه یو څه نور ورته بجای ها تاسو بجاری ورته اولاد د خدای امانت دی، خدای درکړی دی او خدای واغست. خبر خلاص دې څه علاج رحمان بابا وایي زوی د پلار پغی کی پروت وی روح لار شي د قضا علاج په مور او په پلار نشي. د قضا علاج په چا علاج صبر ده او دا ټکي ویل دي چې انا لله و انا الیه راجعون. تکلیف راغی او انا لله دی ویلې د دې ډېر لوی اجر خدای تاتم درکې و مړی ته. بیا شیطان ویلې خدای ته چې یا الله د ایوب علیہ السلام په بدن جوړ دے ځکه ستا عبادت کی چاته نه بدن کې مې څه ګړبړ جوړ نه کی ول خاوه الله بیمار کړو ایوب علیہ داسې بیمار کړو چې اتلس کاله په کټ واچو اتلس کاله په ایوب علیہ السلام په کټ کې پرو او خدای ته څه وی چې یا الله ټوله بیماری ستا د طرفه ده ما ته په سر و سترګو قبوله. ایوب علیہ السلام ورته وی چې پروردګارا د دې نه زیات مرض را باندې کېده ستا د لاس ته زه پې خوشحال یم خو ژبې او زړه ته مې څه مه وایه چې تا پې یادومه. دا ژبه او زړه مې مه بیماره وه چې څه رانه چېرته هېر نه وکې دی. شیطان ته خدای وی اوس وایه و یا الله معافي وکړه. جبرائیل علیہ السلام اتلس کاله پس الله راولېږل چې ورشه ایوب علیہ السلام راوچت کا او ورته وایه چې دا خپه په ځمکه ووه. جبرائیل راغی او ایوب علیہ السلام یې راوچت ارکض برجلک چې خپه یې وواله نو د خپې لاندې چینه راووته ورته وایي هذا مغتسل بارد و شراب. په چینه کې وله غوپه ورکړه خو چې غوپه یې ورکړه او راوی ویستو داسې و لکه چې دیاړو چېرته بیمار شوی ښځه یې تلې وه مزدورۍ پسې هغې به مزدوري کوله او روټۍ به پیدا کوله او ایوب علیہ السلام له به پریزانه راوړه چې راله چې کټ کې ګوري مریض نشته ځکه چې ایوب علیہ السلام خو جګ جوړ ناست. ښځې ویل یا الله زما بیمار څه آواز ورته د اسمان نه وشو چې کتاو د بیمار سترګې دي په خپلو کې ولګېدې نو یو بل به سره وپېژنئ. چې ایوب علیہ السلام داسې ورته وکتل نو د خپل میړه سترګې وپېژنې نو ورغاړې وته او په سجده پرېوت او د خدای بلې مهربانۍ ته په دې بیمارۍ کې ایوب علیہ السلام ته په څه خفه شوی ورته وی چې زه جوړ شم و ښځې تا به زه 100 دورې وهم قسم یې خوړلی. ایوب علیہ السلام وی چې یا الله دې ښځې ته خو ما سره ډېره خواري وکړه او ما قسم خوړلی چې 100 دورې به دې وهم. نو الله ورته وی چې ایوبه نری نری لرګي راغونډ کړه یو 100 او یو داسې ګېډۍ غوندې ترې جوړ کړه په هغه د 100 لرګو په ګېډي یو ټپ هسې دې له ورکړه نو قسم نه به خلاص شي. تاسو خیال نو د الله مهربانۍ هېڅ سره سبې نه
مونږ ټول دا غي